خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. توسې غوره امت یې چې د خلک د پوره پیدو کړل شوي یې توسې د نیکۍ حکم کوئ او د بدۍ نه منع کوئ او په الله تعالی باندې ایمان راوړئ او که چیرې اهل الکتاب ایمان راوړوئ نو دا به د هغوی د پوره ډېر شوی له دوی نه ځینې ایمان راوړونکي دي او دوی اکثره فاسقان بدکاران دي. دوی هیڅ کله توسې ته ضرر نشي د رسولی مګر لږ د ژبې تکلیف او که دوی د توسې سره جنګ شروع کړي نو توسې ته بوشاګانې در وړوي بیا به له دوی سره مرسته نه کیږي. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هر ځای کې چې دوی وموندل شو نو ذلت پرې مسلط شوی دی او که چېرته د الله تعالی یا د انسانانو پناه ورته میلاو شوه نو دا بېله خبره ده. دوی د الله تعالی په غضب کښې ګیر شوي دي په دوی باندې محتاجي او غلامي مقرر شوې ده او دا ټول هر څه په دې وجه شوي دي چې دوی د الله تعالی د آیتونو سره کفر کوو او دوی پیغمبران په ناحقه قتل کړل دا به دې وجه چې دوی نافرماني کوله او دوی زیاتی کوو. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. دو یو شان نه دی په اهل الکتاب کې یوه ډله قائمه ده چې د شپې په ساعتونو کښې د الله تعالی آیتونه تلاوت کوي او هغوی سجدې